کار ساخت یک شبکه آبرسانی در منطقه نانغنده ولسوالی گیروی ولایت غزنی به ارزش بیش از 11 میلیون افغانی آغاز شد. رئیس احیا و انکشاف دهات غزنی میگوید که این پروژه آبرسانی تحت نظارت این ریاست از سوی مؤسسه داکار تطبیق می شود که با تکمیلی آن نزدیک به 700 خانواده از آب آشامیدنی سالم بهره مند خواهند شد. ټول بودیجه چې بانک جهاني ورکوي دغه پروژې لپاره څه بالای 11 میلیون افغانۍ دي چې دا په نظر کې نیول شوي دي. تاسو ولیدئ چې نانغونډ یو لوی کلی دی او تقریبا 900 شاوخوا فامیلونه لري او 1000 څه بالای 1000 د دې شبکې اوږدوالی دی په دې ساحه کې. د دې پروژې نه ټوټل تقریبا د 200 فامیلونو په شاوخوا کې به خلک مستفید شي او د 100 متر مکعب په شاوخوا کې به یعنی د 100,000 لیټرو اوبو ظرفیت به ولري. یوه اهن کانکریټي ذخیره به دې ته جوړیږي په حاکمه نقطه باندې. در همین حال باشندگان محل از ساخت این شبکه ابراز خرسندی کرده و خواهان توجه بیشتر به بخش مدیریت آب هستند. د اوبو له مشکله سره ډیر په تکلیف یو، ډیر ورسره هغه مشکلاتو کې یو. اوس شبکه موږ ته جوړیږي، ډیر ځینې خوشحاله یو. دا مشکلات موږ ډیر ورسره حل سي انشاءالله. که اوبو په حال سوې یا د شبکه جوړه که خدای تعالی او برآوردي ته ورسېده انشاءالله موږ به یو متوانه مشکلاتو سره حل سي. خو دا داسې په ښه سویه او په ښه دغه پیرویه باندې مؤسسه دغه وکړي چې مثلا دا شبکه په حال کې. مسئولان ریاست انکشاف دهات غزنی میگویند که در سال روان 16 شبکه آبرسانی را در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت پس از تکمیل به بهره برداری سپرده‌اند. آنان از مردم می‌خواهند که علاوه بر حفاظت از پروژه‌های عام‌المنفعه از استفاده بیجا و اسراف در مصرف آب جلوگیری کنند.